دوستانو که غواړئ چې جیبونه مو زما په شان ډک شي نو خاورې پکې واچوئ. که کومې خارجي نجلۍ ته د واده پیشنهاد وکړې او د هغې زړه نه وي نو درته وایي به I am sorry. او که زمونږ د وطن نجلۍ ته د واده پیشنهاد وکړې او د هغې زړه نه وي نو درته وایي به دې شکل ته دې وګوره د بې تربیه اولاده د نه سړي زوی. د شفاخانې وظیفه هم ډېره سخته وي. سړی بهانه هم نشي ورته کولی چې مریض یم نشم راتلی. د هلکانو چې کله د انټرنیټ پیکیج ختم شي نو بیا په کور کې وایي که سودا کم وي چې راوړم. کله چې د ورونو او خویندو په خپل منځ کې جنګ وي او مور یې پرې راشي نو له یو پلوه ټول وهي او بیا چې وروسته معلومه کړي چې ګناه د چا وه نو هغه بیا وهي. موبایل چې خراب شي وای دا ماشومانو خراب کړ او ماشومان چې خراب شي وای دا موبایل خراب کړه. عجیبه ده. چا چې تازه واده کړی وي د هغه یوه نښه دا ده چې هر څه اخلي دوکاندار ته به وایي په توره کڅوړه کې واچوه. دوستانو که چا سره 998 روپۍ وي نو خیر دې ماته یې راکوي. ستاسو به ثواب وشي او زما په جیب کې 2 روپۍ دي زما به زرګون پوره شي. چې پیسې در سره نه وي مجرده له واسکټ سره لمبېږه پروا نشته. کله چې ماشوم پیدا شي نو یو وای دا ماته شوی بل وای دا ماته شوی او کله چې غټ شي بیا ټول وای نه پوهېږم دا بې غیرته چاته شوی.